سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ښځو ازادي یو ډېره له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. یو شپونکی خپله رمه باندې ډېر مهربان و. هر وخت به یې د خپلو میږو ساتنه کوله. مازدیګر به یې چې رمه له غره نه راوسته نو د کور ټولې دروازې به یې قلف کړې تر څو چې لیوان را نشي او میږو یعنې ګډو ته یې څه ضرر ونه رسوي. یوه شپه چې لیوان ډېر وږي شوي ول نو د شپونکي کور ته ورغلل تر څو چې د خپلو خېټو چاره وکړي. کله چې د کور دروازې یې قلف ولیدې نو ډېر مایوسه شول. بیا یې مشوره وکړه چې راځئ همدلته به یو لاریون وکړو چې ولې شپونکي میږي او بزې بندي کړي دي. د میږو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. میږي او بزې باید خپلې خوښې ته پرېښودل شي تر څو چې ازاده فضا کې له خپل ژوند څخه خوند واخلي. میږو او بزو چې د لیوانو چغې واورېدې نو زړونه یې باغ باغ شول چې رښتیا هم لیوانو سره زموږ د حقوقو غم دی. شپونکي خو موږ ټول عمر بندیانې کړي یو، یوه ورځ مو هم خپلې خوښې ته نه پرېږدي. نو راځئ چې نور د لیوانو په څېر آزاد ژوند وکړو. اوس خو هسې هم ډیموکراسي ده، لیوان موږ باندې کار نه لري. دوهمه ورځ میږو او بزو هم چغې شروع کړې. د لیوانو له دروغجنو شعارونو څخه متاثره شول نو په خپلو ښکرونو باندې دروازې ماتې کړې تر دې چې د غر په لورې روانې شوې او لیوان وروسته ورپسې روان شول. شپونکي بیچاره ډېرې چغې وکړې چې لیوان ستاسو دښمنان دي، غواړي چې دوکه در سره وکړي او د خپلو خېټو کار یې وشي. مګر میږو او بزو د شپونکي خبرو ته غوږ ونه نیو. بالاخره شپونکی هم مایوسه شو. کله چې میږي او بزې د غره لمنې ته ورسېدې نو لیوانو د خپل پلان مطابق عملیات شروع کړل. د ډېر وخت راهیسې چې وږي ګرځېدل نن یې خپل زړونه یخ کړل. میږو او بزو باندې یې برید وکړ. ټولې میږي او بزې یې د سترګو په رپ کې ختمې کړې، یوازې هډوکي یې پاتې شول. نن ورځ چې غربیان او ډیموکراټان د ښځو د حقوقو او ازادۍ دروغجن شعارونه زمزمه کوي، له دوی سره هیڅکله د مسلمانانو خویندو غم نشته، بلکې د دوی یوازینۍ موخه د مسلمانانو خویندو عزت او عفت لوټل دي، تر څو چې د ډیموکراسۍ تر چتر لاندې د مسلمانانو ښځو عزت هم د غربیانو ښځو په څیر لیلام شي. مسلمانه ښځه هم د هغه غربي ښځې په څیر یوازې د جنسي غریزې وسیله وګرځي. د مسلمانې ښځې عزت ته هر څوک لاسرسی ولري تر څو په ډیره اسانۍ سره اسلامي ټولنه په اخلاقي فساد باندې ککړه شي. نو هر مسلمان باید په دې پوه شي چې د ښځو حقوق یوازې اسلام خوندي کړي دي. په دې هیله چې دا قصه او دا له عبرت ډکې خبرې به مو خوښې شوي وي. که غواړئ تاسو سره نورې هم دغسې په زړه پورې او خوندورې ویډیوګانې شریکې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.